د شمال ختیځ زون د دریای پنج سندیزې حوزې ریاست مسؤلینو په علي اباد ولسوالۍ کې 3 ټولګټې پروژې پرانیستې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. دغه پروژې نږدې 15 میلیونه افغانۍ لګښت لري. د سویډن کمیټې لخوا د UNDP موسسې په مالی ملاتړ طرحه او پلي شوي او له دې پروژو څخه زیاتې کورنۍ برخمنې شوې. د کندوز ولایت امنیتي او کشفي مسؤلینو په یو رسمي ګډه ناسته کې د ګډو موخو د ترلاسه کولو په موخه د کاري همغږۍ پر رامنځته کولو ټینګار وکړ او په دې ناسته کې د امنیتي او کشفي ارګانونو مسؤلینو ته لارښوونه وشوه چې له بېلابېلو سرغړونکو سره جدي او قانوني چلند وکړي څو عامه نظم محفوظ وساتل شي. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د ناصریانو کلي د کانال په بشپړېدو سره د دغه کلي څه د پاسه 20,000 جریبه کول ځمکه په کرنیزه ځمکه بدله شوه. چارواکي وایي دغه کانال 5 متره اوږدوالی او 4 متره پراخوالی لري او د ولسي وګړو په مالی لګښت بشپړ شوی دی. د کندوز د هوایي ډګر مسؤلین وایي د هوایي ډګر د بیړنیو حالاتو د مخنیوي په موخه یې له اړوندو چارواکو سره رسمي ناسته کړې څو د بیړنیو پیښو پر مهال هر اړخیز او ځواب ویونکی پلان جوړ او ترتیب کړي.